نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. د رمضان میش د ټولو مؤمنانو لپاره د رحمت او د خیر میش ده. څنګه چې د دې روزې د لوی ثواب او د لوی اجر ذریعه ده، څرنګه چې د دې د شپې قیام د لوی ثواب او د لوی اجر ذریعه ده، څرنګه چې د دې لیلۃ القدر د لوی شان او د لوی اجر ذریعه ده. یو د روزې په احکامو کې اعتکاف هم دی. اعتکاف د صحیح حدیث نه داسې معلومیږي چې د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره رمضان په تیر شوي دي، هر رمضان کې د الله نبی اعتکاف کړی دی. زمونږ مور عائشہ ابی رضی الله تعالی عنها فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر من رمضان، عشر الأواخر من رمضان. علماء دې خبر باندې پیږي د دې معنا په پښتو کې دا ده چې د الله نبی به همیشه د پاره پر رمضان په آخري 10 ورځو کې شپو کې اعتکاف کولو. د دې د وجنه هر مسلمان له پکار دی چې د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده هغه په خپل ځان کې راولي، چې د الله نبی په یو رمضان کې چرته اعتکاف نه دی پرېښودی، نو د دې نه د دې اهمیت معلومیږي چې دا خبره ډیره اهمه او ډیره ضرور ده. صرف یو ځل داسې یو کار وشو چې څنګه چې د صحیح حدیث نه معلومیږي چې د الله رسول نیت د اعتکاف کړی و، اراده کړې وه، خو ازواجو د رسول الله یو داسې کار کړی و چې هغې باندې د الله نبی خفه شو، ځکه ته په یو رمضان کې اعتکاف فاتح شوی دی، خو د هغې بدل یې بیرته د شوال په میاشت کې راوګرځاوه. دا یې دې دپاره راوګرځاوه، دې ته اشاره کوله چې که د چا نه بالفرض د رمضان په میاشت کې اعتکاف پاتې شي، په هغه وروسته میاشت کې دې بیا د دې بدل راوړي. اعتکاف وایي څه ته؟ 3 خبرې په مختصر الفاظو باندې. یو، اعتکاف
ستوای شرطونه په اسلام کې یا د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې د اعتکاف د پاره څه شرطونه دي؟ دویم، معتکف انسان په حالت د اعتکاف کې به کوي څه؟ او دریم، معتکف انسان په حالت د اعتکاف کې د څه نه ځان بساتي؟ دا درې خبرې په لنډو الفاظو باندې د دې زده کول ضرور دي. اعتکاف په شریعت کې دې ته وایي وخت تېرول په جماعت کې په نیت د روجې باندې په خاص ټیم کې دې ته شرعاً اعتکاف وایي. د دې اعتکاف دپاره د ټولو نه اولنۍ خبره دا ضرور ده چې څوک اعتکاف کوي هغه به مسلمانی، د هغه ایمان به برابر وي، د هغه عقیده به صحیح وي. که چېرې یو انسان داسې وي الله دې نه کړي چې هغه مسلمان نه وي، د هغه عقیده سمه نه وي، که دا همیشه دپاره په اعتکاف باندې کښېني دته الله تعالی څه اجر نه ورکوي. الله په قرآن کې فرمایي د هغې خلکو په باره کې چې د چا عقیده خرابوي د هغې په باره کې داسې وایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله فرمایي د دې مشرکانو چې څه اعمال دي الله وایي زه به ورته قص وکړم او د دې نه به یو دوړه اولزولی شوې وګرځوم. د دې د وجې نه مسلمان وروره د ټولو نه ډېره اهمه خبره دا ده چې د خپلې عقیدې خیال دې وساته، د خپل اسلام خیال دې وساته، د خپل ایمان خیال دې وساته. ایمان وپېژنه، اسلام وپېژنه او دا خبره وپېژنه چې زما ایمان او اسلام په څه باندې صحیح کېږي او په څه باندې خرابېږي. منافقانو په باره کې الله فرمایي دا منافقان خیراتونه کوي، دوی صدقې کوي، خو الله فرمایي چې ایمان پکې نشته. الله د داسې منافق سړي صدقه نه قبلوي. الله وایي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. الله وی د منافق صدقه ځکه نه قبلو ما په ده کې دننه کوپر پکې دی ځکه الله د داسې چا خیرات نه قبلوي. اوله خبره ده اعتکاف دپاره زما او ستا مسلمانی ضرور ده. دویم، ما او تا چې اعتکاف کوو د دې اعتکاف دپاره نیت ضرور دی. ما او تا جماعت ته چې راځو په دې نیت باندې به راځو، دا قصد به کوو چې دومره ورځې شپې به زه د الله په دې کور کې ایثار یم. د الله نبی فرمایي داسې فرمایلي دي انما الاعمال بالنیات چې زما او ستا د ټولو عملونو دارومدار چې دی دا په نیتونو باندې دی. که نیت کې دی نه یې هسې د جومات کې ډېرې شپې ورځې تېرې کړې دا خبره یاد ساته دې ته شریعت کې اعتکاف نه وایي. دریمه خبره د الله نبي داسې فرمایي درې کسان مرفوع القلم دي، د هغه انسانانو باندې د الله هیڅ حکم نه لازم. دغه انسانان چې څه کوي هغې نه ثواب الله ورکوي او نه ولا عذاب ورکوي. یو هغه انسان دی المجنون رفع القلم عن ثلاث، یو هغه انسان دی لیونی انسان نه اعتکاف شي کولی نه بل یو کوي کې د لیوني سړي نه سزا شته او نه ولا ثواب شته. اوله خبره اول انسان چې هغه مرفوع القلم دی هغه مجنون دی. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم وی هغه انسان چې کم نایم وي ودی دا هم مرفوع القلم دی. او دریم هغه انسان
چې کوم یو انسان بلوغ ته نه رسیدلی وعن الصبي حتى يحتلم. مقصد می دا دی چې دریم شرط د اعتکاف د پاره چې څوک یې کوي هغه به دا خبره ضرور وي چې دا انسان به لیونی نه وي، د ده به دماغ نه خراب، دا به مغلوب نه وي، دا به مجنون نه وي. څلورم شرط اعتکاف د پاره هغه دا دی چې اعتکاف څوک کوي دا به جماعت غواړي. اعتکاف د جماعت نه بغیر نه کیږي. د دې اعتکاف د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره اعتکافونه کړي دي د الله نبی د جماعت نه بغیر اعتکاف نه دی کړی، بلکې امت ته دا خبره کړې ده، حدیث کې راغلی دی د الله نبی فرمایي لا اعتکاف الا فی مسجد جامع. اعتکاف چې کیږي صرف په هغه جماعت کې کیږي چې کوم جامع مسجد وي چې هغه کې 15 ټیمه مونځ کیږي، په هغه کې د جمعې مونځ کیږي، هغه پس په هغه جماعت کې د اعتکاف هغه حکم جاری کیږي اعتکاف پکې شي کوي. او دغه وجه ده چې قرآن کریم فرمایي تاسو چې اعتکاف کوئ نو وانتم عاکفون فی المساجد، تاسو د اعتکاف ځای ګورئ جماعتونه دي، په جماعت کې به اعتکاف کې. یو پخوانی یهود او نصاراو، د یهود او د نصاراو طریقه د سی رهبانیت او د هغې په ملت کې هغې به په غارونو کې اعتکافونه کول، هغې به په کهفونو کې اعتکافونه کول. زمونږ په ملت کې په غیر د جماعت نه اعتکاف نه کیږي. حتی کې که زنانه هم اعتکاف به په جماعت کې کوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه داسې ده یو خو الله په قرآن کې دا خبره کړې ده چې د هر چا اعتکاف چې دی نو دا جماعت یې ځای دی، د بل ځای کې اعتکاف نه کیږي. بله دا ده چې په دنیا کې د ټولو نه زیاته پرده نشینې زنانه، ډېرې د عفت او د حیا والا زنانه هغه زمونږ استاسو میندې دي چې کوم د محمد رسول الله بیبیانې وي. او د محمد رسول الله بیبیانو چرتم اعتکاف نه د رسول الله په ژوند کې او نه د رسول الله د ژوند نه وروسته د جماعت نه چرته په غیر اعتکاف نه دی کړی. او دې وجه نه عبدالله ابن عباس وایي د الله دا بدعات ډیر بدې شي. امام بیهقي دا روایت راوړي یو په بدعاتو کې دام بدعت دی چې د ښځو په کورونو کې اعتکاف کول، دا هم په بدعاتو کې راغلي. زمونږ مور یو ځلې په جماعت کې ځای نه و، په مسجد حرام کې مصنف د ابن ابي شیبه کې دا اثر راوړی. هغې داسې کار وکړو چې مکې خواته یو غر دی، هغې ته اجیاد وایي. د اجیاد په دې غره کې ځان له یوه خیمه وواله، ذهن کې دا وه چې دلته مې ځای نشته دی نو په دې ځای کې به ځان له د اعتکاف ځای برابر کړو. چې کله هغې دا د اعتکاف دپاره خیمه وواله، ورور یې له خواله راغی عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه، د خپلې خور ته وایي زما خورې بئس ما صنعتې، زما خورې ډېر غلط کار دی کړی، د اعتکاف ځای دا نه دی. د دې د وجې نه اعتکاف چې کمی زنانه کوي د الله په کتاب، د نبی په سنتو، د صحابو په فتوا باندې اعتکاف ځای چې دی نو دا جماعت دی. زمونږ د خلکو کې عجیبه غونتې یو مرض دی په دې خلکو کې چې کله ورته ته د الله د کتاب خبره وکړې، ته ورته د محمد رسول الله خبره وکړې، ته ورته د صحابه کرامو خبره وکړې، نو دا خلک اکثر په ضد او عناد کې راځي. کله داسې مرتبې ته په ضد او عناد کې ورسېږي نعوذ بالله من ذالک چې د دې د وجې نه په الله پورې ځینې خلک استهزاء کوي، ځینې خلک د محمد رسول الله په حدیثو پورې استهزاء کوي. ډېر بدبخته خلک داسې هغوی وایي چې یاره د ښځو په کور کې په جماعت کې اعتکاف چا ویلی. موږ ته د الله نبي یو خبره کړې ده، داسې خبرې راته کړې ده لا تمنعوا اماء الله عن المساجد. دا ستاسو ښځې چې د الله وینځې دي
دا د جماعتونو نه ممنه کوي که دا جماعت لذي د الله نبی وي مې منه کوي. یو صحابي دی چې دا حدیث یې وه عبدالله ابن عمر زوی ویل زه خې نه پرېږدم جماعت ته. صحابه څه عجیبه د سنتو عاشقانو چې دا خبره یې زوی وکړه ویل زه خو خپله ښځه جماعت ته نه پرېږدم. پلار یې ورته ویل بچیه زما دې په الله قسمي بچیه تا څه به تر مرګه پورې نورې خبرې ونه کومه. زه درته وایم چې رسول الله وایي چې داسې کوه او ته وایې چې زه به یې منع کوم. او دا خبره یې څه ګپ نه وه بلکې فما کلمه حتی ماتا. د یو بچی چې د نبی په یو سنتو پسې خبرې کړې وي دې بچی په تر مرګه پورې د دې بچی سره بیا خبرې ونه کړې. د چا لور د چا خور د چا ښځه چې هغه بازار ته تلی شي، د چا خور د چا ښځه چې پټي ته تلی شي، د چا خور د چا ښځه چې په موادو پسې تلی شي، د چا خور د چا ښځه چې د بېنظیرې پروفو پسې تلی شي، هغه د محمد رسول الله د سنتو د ژوندي کولو لپاره جومات ته ولې نشي تلی؟ د هر شي لپاره یو خپل ځای دی. لکه څرنګې چې نور احکام بیت الله مثلا طواف بل ځای نه کېږي، داسې موږ ته الله په قرآن کې داسې ویلي دي چې اعتکاف چې کېږي نو هغه په جوماتونو. اگر که دا یو مسله ده په لنډو الفاظو د ټولو نه غوره د اعتکاف ځای چې دی الله دې هر یو مؤمن له دا توفیق ورکړي. الله دې هغه کم مشکلات چې نن په مؤمنانو باندې دي هغه دې الله ختم کړي. هغه 3 جماعتونه دې الله مکمل طور باندې موږ او تاسو ته د هغې کې د حج او د عمرې او د عباداتو توفیق راکړي. د الله نبي داسې فرمایلي دي 3 جماعتونه دې ته د ثواب په نیت باندې لاړ شئ او په هغه ځای کې که الله د اعتکاف توفیق درکړو نو د دې په شان بهتر اعتکاف نشته. یو مسجد حرام دی که دغه ځای کې د اعتکاف توفیق رب العالمین درکړو ډېر لوی مقام لري. او مسجد اقصا دی او مسجد د محمد صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي دی. خو د دې نه علاوه نور ټول جماعتونه یو شانته دي. او که څوک داسې کار کوي لکه په ځینې خلکو کې دا مرض پکې دی چې هغوی د خپلو پیرانو خواله ځي د اعتکافونو لپاره، د شریعت نه خلاف کار دی. که د چا د عقیده یي دی په ذهن کې وي چې یاره په پلانکي ځای کې ثواب زیات دی، دا خبره د یاد وساته. د 3 جماعتونو نه علاوه په یو ځای کې د ثواب سوچ نه کې چې ګنې دلته زیات دی او دلته کم دی. 3 جماعتونه بهتره جماعتونه دي او د 3 جماعتونو نه علاوه د ټولو جماعتونو ثواب یو شانته دی. یوه خبره که ستا عقیده کې دا نه وي چې دا یو شان دی کې او په بل کې فرق دی، صرف د دې د وجې نه چې یو جماعت کې اسباب شته او په بل کې نه، یا په یو ځای کې مثلا دینی کار زیات شم کولی په بل ځای کې نه، هغه به د بلې وجې نه خو د زی د وجې نه به دا نه وی چې دې ځای کې ثواب زیات دی او په دې ځای کې کم دی. اعتکاف چې څوک وکړي کوي به د صحیح حدیثو نه معلومیږي 20مه ورځ د مازدیګر مانځه نه وروسته د ماښام د راتلو نه مخکې ځان جومات ته ورسوه او خپل د اعتکاف ځای چې د کم دی سار د مانځه نه وروسته هغه د اعتکاف ځای ته دې ننوځه. په دې کې ډېرې خبرې به نه کې، د ډېر طعامونو سوچ به دې پرېږدې، د ډېرو خوبونو سوچ به دې پرېږدې، د بې ځای ګپ شپ لګولو نه به احتراز وکړې، بلکې خالص به داسې یو سوچ وکړې لکه نن چې پر اعتکاف په ځای کې ځان له پروت یم، داسې یو ورځ د پسې را روانه ده چې په هغه ځای کې به تر قیامته پورې اعتکاف ته برابر شي. هغه به داسې یو ټیم وي چې نه به د چا سره د خبرو ټیم وي، نه به د چا سره د ملاقات ټیم وي، نه به دله څوک روټۍ راوړي، نه به چېرته د خوب او د آرام خبرې. هغه ځای او داسې به یو فکر وکړي چې دا زما نن ناسته د هغې ورځې دپاره تیاری دی. په هغه قبر کې ډېر مشکل حالات را روان دي، دا به دې په دې ځای کې محمد رسول الله طریقه داسې وه چې دغه ورځې به چې کله رالی او اعتکاف نو خپل لنګ به یې راپورته کو، ټوله شپه به رب العالمین ته ولاړو. اگر چې په نورو ورځو کې په نورو شپو کې ټوله شپه عبادت به رسول الله کله کله کاو،
خو چې د رمضان دا 10 پیره باندې راغلی او خاص کر معتکف شلی نو په جمعات کې رب العالمین ته دعاګانې وکا، تلاوتونه وکا، ذکرونه وکا، خپل ګناهونه دې په ټول کال کې کړي د رب العالمین نه بخنه وغواړه او الله ته داسې دعا وکا چې الله ستا دنیا هم ښایسته کړي او ستا آخرت هم ښایسته کړي. دې دوران کې د اعتکاف په دوران کې جنازې لتلل، د بیمارانو تپوسونه کول، د جمعات نه بې ضرورته وتل، دا د شریعت د لاندې د دې اجازت نشته. که داسې کارونه یي چې هغه په جمعات کې ته نشي کولی او ضرورت یې په جمعات کې نه پوره کیږي، لکه مثلا د اودس ماتي ځای په جمعات کې نه وي، نو خیر دی کور ته د اوداسه دپاره تلی شي. خو که جمعات کې ځای بیا کور ته تللو اجازت نشته. که داسې یو ضرورت راشي چې هغې د وجې نه ته کور ته مجبوره شي، لکه مثلا داسې یو خطره درته پیدا شوله یا ستا د بېعزتۍ احتیاط چېرته ستا نور داسې یو مسله پیدا شوه چې د هغې د وجې نه د کور، لکه د هغې مثال د محمد رسول الله په صحیح سنتو کې دا دی، ستا بیبي ده مثلا په لارې روانه ده او د څوک سره د تلو نشته، نو د الله نبي یو ځل د هغه خواله د هغه بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها راغلې وه او د نبي علیه السلام سره ډېر ساعت خبرې وکړې په حالت د اعتکاف کې. کله چې هغه تلله نو رسول الله ورته ویلې زه به درسره تر کوره پورې لاړ شمه. نو د ضرورت د وجې نه کور نه د جومات نه وتل جایز دي. اهمه خبره هغه دا درونو موږ او تاسو روجې نیولې د الله دپاره او دا خبره په لنډو الفاظو کوم. هغه دا ده چې نن مسلمانانو کې یو خو ډېر عجیبه خبره دا ده چې د مسلمانانو نه نور مسلمانان خفه دي او دا خبر یاد ساتئ. ما او تا که څومره م اعتکافونه وکړو، ما او تا که څومره م روجې ونیسو، دا خبره یاد ساتئ. اے مسلمانه ستا دا زړه چې بل مسلمان ته روغ نه یي که نه، د قیامت ورځ چې کومه ډېره خطرناکه ورځ ده د هغې په باره کې رب العالمین وایي یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دا خپل زړه دې مسلمان ته روغ کا، د مسلمان د ضرر سوچ مه کوه. که ستا د مسلمان سره په زړه کې خفګاني اعتکاف به وکړې خو ګورې ثواب نه میلاویږي، ځکه د الله نبي داسې فرمایلي دي چې د کوم مسلمان د بل مسلمان سره خبرې بندې وي، د ده سره په زړه کې کینه وي د بل مسلمان سره، رب العالمین داسې فرمایي چې ما ته د هر چا عمل راوخېجوئ، خو هغه دوه مسلمانان چې په خپل منځ کې ورانه یي ما ته د داسې چا عمل مه راخېجوئ. د دې وجې نه د نن نه دا سوچ وکړه، اسې نه چې روژه دې نیولي او څه ثواب پکې نه وي، اسې نه چې اعتکاف کې او څه ثواب پکې نه وي. د دې د وجې نه ډېر اهتمام د دې خبرې وکئ. د نن نه دا عهد وکئ، هر مؤمن له داسې عهد پکار دی چې په زړه کې به د بل مؤمن سره بغض نه ساتم، په زړه کې به د بل مؤمن سره کینه نه ساتم. او محمد رسول الله موږ ته ویلي دي، قرآن موږ ته ویلي دي چې انما المؤمنون اخوه، دا مؤمنان ټول ورونه دي. او د الله نبی موږ ته داسې ویلي وکونو عباد الله اخوانا، د الله بندگان شئ او ورونه شي. الله دې وکړي چې د دې مینې او محبت په وجه باندې زموږ او ستاسو ټول اعمال الله قبول کی او الله دې دې مؤمنانو دا روجي د دې مؤمناتو دا روجي قبول او منظور وګرځي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.